د کال 1990 یعنی 1990 د جولای په میاشت کې په باړهګلۍ کې د پښتو اکیډمۍ لخوا د صوبایي حکومت په مرسته باندې یو سمینار را جوړ کړی شو او په دغه سمینار کې د پښتو د املا متعلق څه فیصلې وکړی شوې. ځکه مونږه د پښتو مروج املا ته د باړهګلۍ املا وایو. دغه 19 فیصلې وي او په مختصر ډول باندې څه داسې وي. لومړی فیصله دا وه چې هغه کلمې چې د عربۍ او فارسۍ نه پښتو ته راغلي وي او معنی هم هغه ساتلي وي، نو هغه کلمې به هم هغه شان لیکو څنګه چې هغه په عربۍ او فارسۍ کې لیکلی کېدې. لکه قمیص به په قاف میم یې سواد سره لیکو، نه چې په کاف میم یې سین سره ولیکو. او قصه به په قاف سواد هې سره لیکو، نه چې کاف یې سین هې سره ولیکو. او دغسې نور لفظونه او هغه کلمې کومه چې پښتو خپلې کړي دي او معنا یا شکل یې بدل شوی دی، نو هغه به همداسې لیکو څنګه چې هغه په پښتو کې لیکلی کېږي. لکه تپوس به په ت پ واو سین سره لیکو، نه چې د تفحص په شکل کې د ت ف ح سواد سره ولیکو. یا پام چې کوم دی نو هغه به د فهم په شکل نه لیکو بلکې پ الف میم به لیکو. دویمه فیصله دا ده چې نون به د پښتو یو مستقل توری وي او په حروف تهجي کې به د نون نه پس لیکو. دریمه فیصله دا ده چې هغه کلمې چې هغه زور لري نو هغه به په هې سره لیکو. لکه خوشحاله به په اخره کې د لام نه پس هې لګو، نه چې زور به لګو. څلورمه فیصله دا وشوه چې مد به په پښتو کې نه وي. پنځمه فیصله دا وشوه چې مجهوله یې چې مونږ ورته پرته یې یا اوږده یې وایو، نو دا به د اردو د اوږده یې په شانې د مجهولې یې په شانې لیکلی کېږي. په افغانستان کې او په سویلي پښتونخوا کې به هغو د خپلې املا مطابق لیکي او هلته کې اوس د غونډې یې په شکل لیکلی کېږي، خو نقطې یا ټکي ورته نه وي. خو دلته به د اوږده یې په شکل کې لیکلی شي. شپږمه فیصله دا ده چې مخصوصه یې که د کلمې په منځ کې راشي یا په اخر کې راشي، نو مونږ به ورته لاندې باندې 2 نقطې یا 2 ټکي کوو. اوومه فیصله دا ده چې د معروفې یې نه لاندې به 2 څنګ په څنګ نقطې یا ټکي کېدی شي خوا ته خوا. اتمه فیصله دا ده چې د ښځینه یې یا د تانیث یې چې مونږ ورته وایو د مؤنث اسمونو یې هغې سره به یو کش راښکلی کېږي، لکۍ به پسې جوړولی شي. نهمه فیصله دغه وشوه چې د امر یې د حکم یې د پیل یې چې کومه ده نو هغه به غونډه یې وي او د پاسه به پې دغه زورکی دغه حمزه کېدی شي. لسمه فیصله دا ده چې په ضمیر متصل او یې کې یې کلمه کې کومه یې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، په دې کې به په یوه یې باندې حمزه وي او بله یې به مخصوصه یې وي. 11مه فیصله دا وشوه چې په پسته هې باندې به حمزه کېدی شي یا زورکی کېدی شي. دغه علامت ته زورکی هم ویلی شي او حمزه ورته هم ویلی شو. پسته هې هغه هې ده کومه چې په زړه، ته، اوبه، ښه دغه کلمو کې کارولی شي. 12مه دغه فیصله وشوه چې ګاپ به په کونډې سره لیکو، یعنی کاپ ته به کونډه جوړو او دغه به ګاپ وي. 14مه فیصله دا وشوه چې په کېناستل، نښه، کې یا دغسې نورو لفظونو کې به مونږ خین استعمالو، ځکه چې د پښتنو په ځینو سیمو کې دا لفظونه داسې ویلی کېږي: کښېناستل، نښشه، کښې او دغسې نور. 14مه فیصله دا وشوه چې معدوله واو به د ټکو نه نشي غورځولی، لکه خوله، خواړه، ګوند، غوندې کې به مونږ معدوله واو لیکو. 15مه فیصله دا وشوه چې هغه ټکي هغه کلمې چې د فارسۍ او عربۍ نه د پیښ سره راغلي دي، نو هغه به هم د پیښ سره په هغه حالت کې لیکو، لکه ګل، بلبل او دغسې نور. هغه پښتو کلمې چې پیښ لري هغه به په مجهول واو سره لیکو، لکه پوښتنه، مور، نور وغیره. 14مه فیصله وشوه چې معروف واو به د کلمو نه غورځولی کېږي او د پاسه به پې پیښ لیکلی شي، لکه نور، سور او دغسې نور.
ولسمه فیصله دا وشوه چې د پښتو مخصوص توري لکه سیم، زیم، خین، ګې به همدغسې لیکلی شي څنګه چې مخکې لیکلی کېده.